أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله مولانا العظيم وجعلوا الملائكة او مقرر کړي دي دوی فرښتې الذين هم کمی چې دي عباد الرحمن بندگان د رحمان اناثا خزه اشهدوا آیا دوی حاضر خلقهم په وخت پیداوښت دوی ستکتبو اوبلی کلیشی شهادتهم د دوی گواهی ويسألون او د دوی نه به تپوس وکړي شي وقالو او دوی وای لو شاء الرحمن بچره غفتل رحمان ما عبدنا نمونبا د دې بوتانو عبادت نو کړي ما لهم نشته دې دوی ته بذالک د دې خبرې من علم سعلم انهم ندی دوی الا یخرصون مگر فرضی خبرې جوړي ام آتیناهم یا ورکړې دې مون دوی ته کتابا یو کتاب من قبله د دین وړاندې فهم به پس دوی اغا مستمسکون په مضبوطی سره نیولې بل قالو نبل کې دوی وای ان وجدنا بیشک مونږه بیا مندل آباءنا لاران خپل علی امه یو دین باندې وإنا او بیشک مو علی آثارهم د دوی د قدمونو په نخو مهتدون لارا مندوب کی وكذلك او دوشان ما ارسلنا ندلیگلمو من قبلک تانا وړاندې فی قریه فهس یو کلی کې من نذیر سوق يرون کې الا قال مگر اوی ویل مترفوها د دې خوشاله خلقو ان وجدنا چې بشک مون بیا مندل آباءنا لاران خپل علی امه په یو دین باندې
وإنا ابشکم علی آثارهم د دوی د قدمونو په نخو باندې مقتدون روان. قال دویل اولو آیا اگر که جئتکم ما راوړی تاسو ته باهدا د دینا خلارا مما وجدتم علیه چې مندلی دي تاسو باغی باندې آباءکم لاران خپل. قالو دویل ان بشکم بما فاغس ارسلتم به چرالی گل شوی یی تاسو باغی کافرون انکار کو. فانتقمنا پس انتقام واغسمونگا منهم ددوینا. فانظر وسبورا کیف کان عاقبت سنگش انجام المکذبین د درو غنون کو. سورہ زخرف دویم رکوع دیزا مکمل شو 19 نمبر آیت نا 25 پورے تلاوت ترجمہ تاسو اوریدا. د مشرکین مکہ غلط نظریہ او غلط عقیدہ چې هغه د الله رب العزت د یو مخلوق بارکی یعنی د فرښتو مبارکی جوړ کړی و دا غي انکار او رد بدی آیتونو کې الله تعالی فرمایلی. اللہ تعالی عام فهم خبره انسان ته وړاندې کوي چې هغه لپاره لوی فلسفي ضرورت نشته، عام انسان هم پاغه باندې کوي. اللہ تعالی وایي چې دی د الله بندگانې چې هغه ته فرښتې ویل شي نو هغه جوړ کړي سدي اناسا خزه یعنی خپل د ځان د طرف نه مؤنث جوړه. الله رب العزت وی اشهدو خلقهم آیا دا خلق حاضر وکړه چې الله تعالی دا فرښتې پیدا کړي دا نر دی او کماله ستكتب شهادتهم د دې دا خبرې ولیکل شي په دې باندې گواهان مقرر ويسألون او د قیامت پر ورځ دینا د دې تاسو د دې په جواب کې کافرانو وایي لو شاء الرحمن ما عبدنا موږ د فرښتو عبادت کوو نو چې موږ په غلطه وي الله تعالی به موږ منی کړو. الله رب العزت ارشاد فرمایي ما لهم بذلک من دې سره دې هیڅ علم نشته من دې د بازیو یعنی باز معمولی غونډه کې انسان د علم دې سره نشته دی باندې سره دلیل نشته انهم الا یقول بس فرضي خبره دي لکه څنګه چې یو کس اړون دی او په یو اندازې روان یا یو کس ترکو والے له تیار کې تک توړه تیار بس په یو اندازې روان دي تاسو دې روان باقي دې سره نه عقلي دلیل شته نه د وحي دلیل شته او نه دې ته چا پیغمبران اجازه ام اتیناهم کتابا من قبل یا دې له موږ مخکې نه کتاب ورکړل دی باندې وحي راغلی و قوم دې مستمسکون باغی باندې لګ ولړ دا څه خبره وکړه چې نه دای سره د پیغمبر د طرف نه د الله د وحي د طرف نه آسماني کتاب د طرف نه دې سره دلیل نشته. بیا دې سوي بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه مونږ بس خپل پلار دې په دې کې دلیل هغه به دا صفات مو هم داس وان على اثار مهتدون مو به دا په نقش قدم روان. الله رب العزت ارشاد فرمایي اے پیغمبر علیہ السلام دې اوس نبی علیہ السلام په تسلی ده چې دا تاسو هم پیغمبر نه چې تاسو سره داسې کی بلکې تاسو نه وړاندې مونږه په یو کله داسې نه پریښو ده چې الله کې څو يرول وا یا څو پیغمبر مونږ نه راځي او چې کله پیغمبر راځي الا قال مترفوها دا هغه ځای چې کوم مالدار خلک وو دا هغه ځای کوم کبرجن خلک وو متکبرین خلق وو نو هغه هم پیغمبران دا خبره کوله ان وجدنا آباءنا على امه
زموږ پلان دې په یو خاص دین باندې او ان علی اثار مقتدون موږ به د هغې اقتدا کوو، موږ به د هغې پیروي کوو، موږ په هغې باندې روان یو، موږ ستانه منو. نو بیا پیغمبر علیه السلام ته حکم دی او دینه مخکې چې څومره پیغمبرانو هغوی ورته هم دی اولو جئتکم باهدا، آیا زه زیاته صحیح خبره تاسو سره راوړم د هغې خبرې نه چې تاسو په هغې باندې کلک ولاړ یئ او ستاسو پلار دی که په هغې د هغې په مقابله کې زه تاسو نه یو صحیح خبره راوړم، باهدا زیات هدایت والا خبره راوړم. نو بیا به هم تاسو د هغې تابعداري کوئ. دا خو بیا د عقل خلاف ده، انساني عقل هم نه مني چې یو انسان په غلطه دی او بل ورته سمه لار وښيي او دی پوهېږي هم چې دا زما د دې خبرې نه زیاته صحیح او سمه ده، هغې نه باوجود که هغه یې نه قبلوي نو هغه بیا صرف ضد دی، عناد دی، دشمني ده. او همدغه خبره هغې کړې وه انا بما ارسلتم به کافرون. که ته هر څه وراړې ای پیغمبران تاسو چې څه راوړي دي مونږ د هغې انکار نه منو. یعنې اوس چې مې نه مانو زه نه منم د دې خو بیا څه جواب عقلي دلیل ورکړو، د وحي دلیل، نقلي دلیل ورکړو او مثالونو سره یې پوهه کړ. هغې نه باوجود چې هغه نه پوهېږي دواړه یې ورته څیزونه مخامخ کړ، یو طرف ته د بوتانو عبادت دی او بل طرف ته وحده لا شریک الله عبادت دی. وښودلی شي ورته چې ګوره دا بوتان تاسو په خپل لاس سره جوړ کړي، دوی ته خو دومره صلاحیت دی چې د اسمانونه جوړ کړي، ځمکې جوړې کړي، دا نور او سپوږمۍ او ستوري او دا ټول کائنات دا نظام وچلوي، دوی سره خو دا اختیار نشته، دوی ستاسو د نفع نقصان مالک نه، دا هر څه خو د الله په حکم سره کېږي. دومره واضح ورته خبره هغې نه باوجود هغوی بما ارسلتم به کافرون، تاسو چې څه راوړي په وحي راوړې ده د هغې انکار کوو، په معجزه راوړې ده د هغې انکار کوو، خبره مونږ ته کوي د هغې انکار کوو. بیا د دوی یو علاج کوو، الله تعالی وایي فانتقمنا منهم، مونږ د دوی نه انتقام واخیست، د دوی نه مونږ بدله واخیسته او د الله انتقام ته څوک قدرت شي. والله عزیز ذو انتقام، زبردست دی او لوی انتقام اخیستونکی د خالق او د مخلوق سره مقابله کوي. هغه خو صرف یو مخلوق ده، اوبو ته یو وي د نوح علیه السلام ټول قوم یې ورکړ، یو مخلوق هوا ته یو وي قوم عاد ټول پس نس، یو مخلوق فرښتې ته یو وي چې چغه وواهي چغې سره د قوم سمود زړونه وسوځېدل، یو مخلوق د وریځو ته یو وي اور یې راووړو په قوم باندې، قوم شعیب باندې افتا کې دنده ده ټول وګار شو. د اسمان د طرف نه کاڼي راووړ قوم لوط یې ټول تباه. دریای نیل ته حکم وکړ فرعون او سره د هغه ټول لښکر هر څه یې غرق. نو هغه خو د دې څیزونو د دې مخلوقاتو محتاج، هغه د دې د هلاکولو لپاره تباه کولو لپاره پوره پوره لښکر یې نه راځي، بس صرف حکم دی کن شاء فیکون تساوس. نو فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے د مکی خلقو او اے تر قیامت پورې راتلونکي خلقو وګورئ هغه خلقو چې د زموږ پیغمبران یې دروغجن وګڼل د هغوی څه انجام شو. الله تعالی دنیا کې د عبرت نښه جوړه کړه دپاره دی چې وروستو راتلونکي خلک دی نه عبرت واخلي، نصیحت واخلي او خپل ژوندونه د پیغمبر علیه السلام چې کوم هدایت راوړی دی، شریعت راوړی دی، د هغې مطابق جوړ، نو دنیا هم د دی ده او آخرت هم د دی، دواړو جهانو کې کامیاب. الله تعالی دې مال تاسو عمل کولو توفیق راکړي. وجعلوا او مقرر کړي دي دوی الملائکه فرښتې الذین هم کم چې دي عباد الرحمن بندگان د رحمان اناسا خزی اشهدو آیا دوی موجود مو خلقهم د دوی د پیدایښت په وخت ستکتبو وبلی کلیشي شهادتهم د دوی گواهی ویسألون او دوی نه به تپوس وکړی شي
वक़ालू औ द्वैवाई लौ शाअ अर्रहमान कचरे गुफ्तल रहमान मा अबदनाहुम नुमुंग बाद दी बुतानो इबादत नौ पड़े मा लहुम निश्च दे द्वैता बिदालिका ददे खबरी मिन इल्मिन साइल्म इनहुम नदी द्वई इल्ला यखरुसून मगर फर्जी खबर जोड़ई हम आतैनाहुम या वर्कड़े दे मुंग द्वैता किताबम यो किताब मिन क़ब्लिही ददैना वांदे फहुम बिही चिद्वई अगा मुस्तमसिकून व मजबूताई सरानी वाले दे बल न बल्कि qalu द्वई वाई इन्ना वजदना बेशक मुंगा ब्या मुंदल आबा अना लारान बल अला उम्मतिन फयौदिन बांदे व इन्ना औ बेशक मुंगा अला आसारिहिम दद्वई द पदमुनु पनखो मुहतदून लारा मुंदुन कियो व कदालिका औ दगशान मा अरसलना नदले गले मुंगा मिन क़ब्लिका तान औरांदे फी क़रियतिन फहिस कलिगी मिन नज़ीरिन सोक यरोंगे इल्ला मगर क़ाला उवेल मुत्रफूहा ददी खुशाल क़ल्को इन्ना वजदना कि बेशक मुंगा ब्या मुंदल आबा अना लारान पल अला उम्मतिन वयौदिन बांदे व इन्ना औ बेशक मुंगा अला आसारिहिम दद्वई द कदमुनो पन्नखो बांदे मुक़तदून रवानियो क़ाला दौवेल अवलौ आया अगर के जिअतुकुम मारावड़ी विता सुता बेअहदा ददीन खलारा मिम्मा वजदतुम अलैहि चिमुंदली दी तासु पावरी बांदे आबाअकुम लारान बल qalu द्वयुवेल इन्ना बिमा बेशक मुंगा फ़अहस उर्सिलतुम चिराले गले शिव ये तासो बिही फ़अबे काफिरून इनकार कौ फंतक़मना बस इंतकाम वागस्तमुंगा मिनहुम दद्वैना फंजुर फसुकुरा कैफ काना आक़िबतु संगश अंजाम अल मुकद्दिबीन दरो को आमीन। नन चार सदके ददे इलाके उदेर लो आलिम मौलाना शेख रदीस इदरीस से आवा शहीद पड़े से सहर पिन्नी में वजह को ना रहा हुआ था अब पूरी तरह तक बुखारी शरीफ दर्स और दारा की फायरिंग जोश शहीद पड़े से देर लोई इल्मी सड़े हो देर लोई सरमाया और दाड़ू मेन ने देना वक्त शेख जान से देर लोई शख्सियत को दावा चाहते मौलाना मोहम्मद अमीन और अफजई गईबान दावा चाहते हैं दा अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज़गी हो जरियत यो वजह कि तुमरा अहले इल्म यो आलिम की जोड़ी उस औलिया क्या होता अब दा इल्म सफर हो और उस यो मकाम का मतलब ये तौर से और दा नासा बाबा शहीद दा ढेर इल्मी लिहाज से और रूहानी और बरकत के लिहाज से मुसलमानान वाले यो किस्म नाराज़गी बदे माने मुका इस्तिग़फ़ार हो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ना खवारिज का कितना मुल्क खत्म
ډېر ښایسته ښایسته علما دی شهیدان کړل، ډېر لوی لوی خلک، که هغه سیاسي دي او که هغه مذهبي دي او که هغه فوج دی او که پولیس دی، د هغې ډېر خلک دي شهیدان کړل. نو داسې خلکو د لرې کولو لپاره هم موږ د الله نه سوال وکړو چې الله دې ملک کې خاص طور په صوبه کې زموږ امن راوړي. دا بد امني چې د دې هم وجوهات حدیث شریف کې راځي یو قوم کې زنا خوره شي، بدکاري خوره شي، نو هلته کې قتل و قتال شروع شي، هلته کې یو بل وژل شروع شي، هلته کې یو بل نه انسان چې نو حدیث شریف کې تر دې پورې راغلي دي داسې زمانه به راشي چې قاتل ته به نه پته زه ولې قتلوم او مقتول ته به نه پته چې زه په کوم ګناه کې قتل. نو د دې بد امنۍ چې کوم روحاني وجوهات هغې ته هم قتل پکار دی چې دا د الله رب العزت د طرف نه چې زموږ باندې یو نعمت قرآن پاک کې راځي چې نعمت قدر وشي دې سیوا کوم او که ناشکري وشي هغه واخلو. د شیخ صاحب ډېر لوی نعمت دی الله زموږ نه واغوستلی شي، ناقدري وشوه، څو ورځې تپوس وکړل، هغه دې راته وویلی شي. د هر یو انسان خپله رایه ده، خپل رایې کې هغه چې نو آزاد دی. شریعت په حدود کې د انسان یو رایې ورکړه، په هغې باندې دې حده پورې نه دي رسېدل چې هغه د دنیا نه وړي دلیل سره. څنګه اوس موږ وړي چې کافرانو سره مشرکانو سره دلیل بنو بس موږ په خپله لار. نو نبی علیہ السلام اخیری خبره کافرانو دا وکړه لکم دینکم ولی دین، ستاسو لپاره ستاسو دین او زما لپاره زما دین، خو څوک د تقوا حکم یې نه ورکړ. الله رب العزت دا درته شهادت منتظر دا باندې قبول او منظور وکړي. الله تعالی دې پسماندگان لا صبر جمیل ورکړي. الله تعالی دې آئنده لپاره خیر کړي دې ملک ته او خاص کړي شي. آمین. یو ځل الحمد ووایي، درې ځله قل ووایي او د دې روح ته او دې نه علاوه څومره مؤمنان مؤمنات دنیا نه تللي دي د هغوی ټول روحونو ته د دې ثواب ورسوي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفره وارحمه وسكنه في الجنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه